السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د پښتو ادب ملګرو کې ټیک ټاک خیریت دی. امید لرم چې ټول به ښه ژوند به مو په خیر تېرېږي او الله دې وکړي چې دا باقي ژوند مو ډېر په خیر او خوشحالو سره تېر شي. موږ دا چینل جوړ کړی دی دا صرف د دې لپاره دی چې دا پښتو صحیح خلکو ته ورسوو. یعنی زمونږ د کوزې پښتونخوا او د بره پښتونخوا په منځ کې څه داسې کچالي دي د لفظونو د تورو چې هغه تر اوسه پورې حل نه شوي. په دې کې د باړهګلې د املا دا مسله راله، افغانستان خلک پکې راله، هغې پکې دستخط یې وکړی خو چې واپس لاړه هغه مسلې هماغه شان زړې په زړې پاتې شوې او املا خو نوې شوه خو ستونزې پکې ډېرې زیاتې پاتې شوې او هغه حل نه شوې او داسې څوک بیا راپانسېده. هسې خلک کتابونه ډېر چاپټي لګیا یې ګوري او صرف د دې لپاره جوړوي چې یاره کتاب مې چاپ شي. نو موږ به دا کوشش کوو چې دا ټولې مسلې به هم په دې چینل کې حل کوو او داسې به پکې کوو چې لکه ستاسو سوالونو جوابونه به هم درکوو که تاسو ته څه کشاله پېښه یې پښتو په جملو کې، پښتو په املا کې، نوې املا کې یا د کوزې پښتونخوا یا د برې پښتونخوا. موږ به دا چل کوو چې دا دواړه د کوزې پښتونخوا پښتانه او د برې پښتونخوا پښتانه دا ټول په یو ډګر راغونډ کړو او یوه د پښتو املا داسې وګرځوو د ځان لپاره چې په ټوله نړۍ کې پې ټول پښتانه متفقي او زده کړه یې په اسانه کېږي. نو موږ به دا کوشش کوو انشاءالله وخت په وخت دا زموږ لومړی ځل دی او صرف هغه تمهید بیانوو. د دې ډېره په سم مقصد هم دا چینل جوړ کړو. د دې چینل نوم دی کره پښتو، یعنې صحیح پښتو. او نور سټیشنې به وي، نور خلک به وي خو هغه به دا وي چې بس علاقایي وي. موږ به دا چل کوو چې دا ټول به په یو ډګر راغونډو او د دې په یو حل راوباسو. مطلب دی که زموږ په یو توري باندې جګړه ده یا په یو جمله جګړه ده یا په یو لفظ جګړه ده، جګړه نه ده خو مسله ده، کشاله ده. څوک یې یو شان لیکي، څوک یې بل شان لیکي. نو موږ به کوشش کوو چې دا یو شان کړو، یا به هغې موږ مطمئن کړي یا به موږ مطمئن کړو. زه به کوشش کوم چې دوی پرې مطمئن کړم او که مطمئن شو نو بیا پکار دی چې ټول همدغه پښتو ومني. او تاسو ټولو ته خواست دی چې بلکل سوالونه هم کولی شئ هر باره کې، زه به جواب درکوم څومره پورې چې زما علم دی، زما پوهه ده او زه به کوم. او که څه زما نه زده ستاسو زده وي نو زما نه زده کوم، هېڅوک هم پوره نه وي او انشاءالله چې دا هر څه به ټیک کوو او په نړۍ کې به دا پښتو دا ثابتوو چې زموږ د ټولو خلکو یو پښتو. داسې خو په هره ژبه کې مسالې شته، لکه پنجابۍ ته وګوره ګجراتي جدا ده، فیصل آباد کې جدا ویلی کېږي، د پنډۍ پنجابي جدا ده، د کلو جدا ده، د ښار جدا ده. دا خو ځان له خبره ده. خو زه یم چې تر کومې پورې د لیک لوست خبره ده چې دا هم یوه وي. که زموږ روزمره کې فرق هم وي، زموږ لهجو کې فرق هم وي که نه، په خپل ځای. خو چې زموږ د لیک لوست پښتو چې دی چې دا یوه شي. ستاسو نه هم امید لرم چې مرسته مو راسره کوئ، زه به هم لګیا یم. انشاءالله داسې یو پروګرام جوړوو چې په هغې کې به یو بورډ به جوړوو، یو هغه د دوکان کې لګیا یم. زما پیشه چې ده نه هغه حکیمي ده او زه د مردان یم او بیا داسې یو دغه لګوو چې یو بورډ جوړوو په هغې باندې چې چا ته څه مسلې او پرې ولیکم. انشاءالله دا مسله په هر صورت کې ختموو او بس الله مو خوشحاله ساته، الله مو د هر قسم بیمارۍ نه په امان کړه. او دغه به کوو که تاسو ته نورې مسلې د طب باره کې نو هم به ورسره به دا هم کوو، د خیره هم حل کوو. بس د خپل ځان خیال وساتئ، الله مو خوشحاله ساتئ، د الله په امان.